बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मलगरो संगे तासु उम्मीद लरम तासु भरो जोड़ वे और तगड़ा बे खुशहाल बे। मलगरो हारून रशीद चे अवल बाचा जोड़ शो नो लोई टाट बाट के पहुँचेदो सड़ी तबे बिखी सड़े नवे इल्जान बांधे और पखपल तकत बांधे बे ढेर नाजो गरीब मिस्किन और फकीर सड़ी तबे बदे रदे वेले वेल बे चिदुई जका गरीबनान दी चिदुई मेहनत न कवी गरीब खलक बा माशरे बांधे बाहर वी। ګرانو ملګرو وخت تېرېدو او د وخت په بهیر کې یو ځل داسې وشول چې په بغداد کې دومره زیات بارانونه وشول چې سیلاب راغی. دې سیلاب په بغداد کې ډېر زیات تاوان ګډ کړو. همدې تاوانونو کې یو تاوان د بغداد لوی هدیرې ته هم ورسېدو چې پکې ډېر قبرونه ړنګ شول. د دې په وجه د قبرونو نه د مړو هډوکي او کوپړی بهر ته راوتلې وې. د مړو هډوکي او کوپړی به په سترګو ښکارېدی. خلیفه هارون الرشید د سیلاب تبعی کتلو لپاره په ښار کې روان و چې په لار کې همدغه هدیره راغله. چې کله یې په دې هدیرې نظر پرېوتلو نو دی ګوري چې یو ځای کې پکې بهلول دانا هم ناست دی. د بهلول مخ ته یو څو کپړی پرتې وې او بهلول ورته په ځیر ځیر کتل. خلیفه هارون الرشید خپلو فوجیانو ته وویل چې تاسو دلته ودرېږئ، زه راځم او په خپله دې هدیرې کې ناست بهلول خواله لاړو. خلیفه هارون الرشید په بهلول سلام واچولو او بیا یې وپوښتلو چې ای بهلوله څه ته ناست یې او په کوم کار کې به وخت یې، دا څه ته ګورې؟ بهلول ورته وویل چې زما پلار هم مړ شوی دی او ستا پلار هم مړ شوی دی، د دواړو پلارونه مړه شوي دي. زه اوس دغه ګورم چې د ستا د پلار کوپړی کومه یو ده او زما د پلار کوپړی کومه یو ده. خلیفه هارون الرشید ورته وخندل او ورته وویل چې ای بهلوله آیا د مړو هډوکو څه پته لګي چې دا د چا دي؟ بهلول ورته وویل چې نو زما پلار خو غریب و، د ستا پلار خو ډېر امیر سړی و. خلیفه هارون الرشید ورته وویل چې بهلوله د هډوکو نه څه معلومیږي نه چې دا امیر و او دا غریب. هډوکي خو د ټولو مړو یو شان وي که نه، د شتمنو او غریبو د باچا او فقیر په هډوکو کې هیڅ توپیر نه وي. بهلول ورته وویل چې بیا ولې لوی خلک د څلورو ورځو ژوند کې په دروغ غرور کوي او غریبانان خلک بېعزته کوي. په دې خبرو هارون الرشید په فکر کې شو. له سترګو یې ناڅاپه اوښکې روانې شولې. له دې نه پس یې توبه وایستله او بیا د غریبو خلکو لوی مرستیال جوړ شو. دوستانو عزیزانو، الله دې موږ تاسو له هدایت نصیب کړي. دغه وه د نننۍ ویډیو. امید لرم چې تاسو به خوښه شوي وي. خپل خیال ساتئ، د دې خپل چینل هم خیال ساتئ. که تاسو تر اوسه پورې دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو خواست کوو چې دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکان هم پریس کړئ چې زموږ هره یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت را رسیږي. ګرانو ملګرو، ملاقات پکېږي په یوې نوې ویډیو کې. تر د هغې والسلام.